که په دې څېره هوایي ډګر ته لاړ شم ما به د پیلوټ په څنګ کې کېنوي. رجای حالا نو باید لاړ شم او داس وکم. هو نو باید. څنګه مې چې وویل مېرمنې سږ کال تړون نه نوی کوم. نه دلیل یې دا نه دی چې له تاسو نه خوشحاله نه یم. له سوریې څخه راغلی او بې وزله ښځه دا غواړم چې دا کور هغې ته ورکړم. ثواب لري همداسې نه ده؟ سمه ده ستاسو د خبر په تمه یم. الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې قبول کړي ملا صاحب. راځه کېنه لږه به دمه وکړې. نه نظم مراد کور ته راځي نه غواړم په تمه شي. لکه چې ډېر سره خواږه شوي یې. هر څنګه چې وي مراد زما ورور دی. کومې مسلې چې زموږ په منځ کې دي موږ پورې اړه لري. بخښنه غواړم زما په خبره پوه نه شوې. ما غوښتل چې له صحرا سره خبرې وکړم نو ځکه دلته راغلم. یعنې تر اوسه هم له څه شي خبره نه ده. که دا خبره واوري ډېره به خفه شي. په خیر راغلی. خیر اوسې. نه پوهېږم دې مسلې ته ولې اندېښمنه کړې. زه چې لاړم بیا ورسره خبرې کوم. که غواړې تا به هم کور ته ورسوم. اړتیا نشته مور مې راپسې راځي. سمه ده تاسو ته ښه وخت غواړم. همدلته باید پاتې شم څنګه؟ خدای دې قبول کړي. ژوندی اوسه. آمین. هر کله راشئ. مننه کوم. خدای دې قبول کړي. خوشحاله اوسه. مننه کوم. هر کله راشئ. مننه. زما بوټونه څه شول؟ خپل بوټونه مې دلته ایښي وو. نوې مې اخیستي وو خو اوس نشته. توبه توبه لږ تر لږه دلته خو غلا مه کوئ. آی بې شرفانو هېڅ شرم نه لري. کاکا جانه بوټونه د سره قمو ما ته یې ووایي زه یې پیدا کوم. سمه ده ته خپله پوهېږې. ما نه دي غلا کړي. ما توبه ایستلې کاکا. والله بېله ما نه دي غلا کړي. صبر وکړه ارامه اوسه. موږ پوهېږو چې تا نه دي غلا کړي. ما نه دي غلا کړي. دننه وم ما نه دي غلا کړي. که یو غل جومات ته دننه راولی نو باید همداسې وشي. ملګرو تر څو چې ثبوت ونه لرئ څنګه کولی شئ په چا تور ولګوئ؟ نه پوهېږو چې کومه ورځ د واده لپاره وټاکو. زه غواړم چې په پسرلي کې اوسي خو نه پوهېږم. اپریل میاشت به ښه وي. خو نه په اپریل میاشت کې هم هوا لږه سړه وي.
ما فکر کوم میاشت بخوي اوف دا کارونه څومره سختي صحرا خو خیر دی هم دا هیجان او ورخطایی هم ډیر خوند لري ته پوهیږي صحرا زه غواړم هر څه بشپړ وي نه غواړم چې کومه تېروتنه وکړم کوم څه مې باید هیر نشي آی انشالله زموږ د خوشحالي به خرابه نشي انشالله تل به خوشحاله اوسو پوهیږه چې داسې دي په هر څه پوهیږم سهرا ډېر وخت وشو چې دا په خپل جب کې ګرځوم له پولیس څخه د تېرېدو په وخت کې تا له سلیم سره واده کړی هی تا ته وایم بیا کوم فکر کوې دالی په فکر کوم بخښنه غواړم صحرا مبارک دی وي تاسې زموږ د ځنګل کوی کور ته کډه کوئ ډېره خفه شوم له تا سره مې دلته ډېر عادت کړی و څوک مونږ کډه کوو ته خبره نه یې بخښنه غواړم ما فکر وکړه تا ته به یې ویلي وي ترور مې سلیم ته ویلي سلیم هم ورسره منلې ده خو اندېښنه مه کوه زموږ کور ستاسې له کور نه ښکلی دی صحرا سلام زه هم تا پسې راغلی وم ورځ بخیر د لیدو په هیله هغه باید ډیر پام وکړي هر څه چې په خوله راځي هغه وایي بیا زم ځان نشم کنټرولولی سمه ده زویه بس دی زه وروسته له دې ستاسې جنګونه نشم زغملی که تاسې یو بل ته درناوی نه لرئ نو لږ تر لږه زموږ لپاره پخلا شئ هسې نه هم یو څو ورځې ژوند مې پاتې دی څوک چې بخښنه غواړي لومړی هغه ثواب ګټي بخښنه غواړم بخښنه دې نه منل کیږي حاضرې هیڅ ښه نه یم زه اوس څه وکړم نه سلیمه او نه هم شکران ترور هیڅ چا م راته څه نه دي ویلي اصلي یو ناڅاپه راته وویل هغوی نور موږ نه غواړي ما کومه غلطي کړې ده که څنګه خورې یا هم د واده په وخت کې د خلکو له خبرو نه ډار شوی خو ما تل غوښتل چې د هغوی واده په سمه توګه وشي داسې هیڅ کار مې نه دی کړی چې څوک په ما شک وکړي حاضرې زه له سلیم ښوونکي سره خبرې وکړم خو څه ورته ووایم ورور مې په همدې جومات کې ملا دی هو ویلیف راځه چې حیراني کو هله ایلیف خپله وغوښتل چې راشي
وګورئ ما دې خبرې ته مه مجبوروئ که نه نو خپل حق هېڅکله هم واړه چې وایي ستونزې مو بل ډول وې اوس مو ستونزې بل ډول دي څه وخت به تاسو لوی شئ چې ستونزې مو کمې شي ولې مورې ورور مې اوس لوی شوی که نه خپل زړه خو نشي کنټرولولی خو د خلکو پایداره کولو کې ډیر مهارت لري توبه توبه مراده ته هم غلی شه مراده د ورور په وړاندې دې باید درناوی ولرې مور مې او مراد باید هغه ونه ویني اوس له ما سره خبرې کول هم نه غواړي سلیمه زویه وګوره سهره راغله مخکې له دې چې کور ته لاړه شي ورسره خبرې وکړه سمه ده ورسره خبرې کوم ولې دومره وارخطا یې مورې فکر کوم سلیم له سهره سره خبرې نه کوي هغه ډاریږي چې دا خبره په هغې باندې ونه لګېږي زه هم همداسې فکر کوم ښه به وي چې دا کار هغه ته پرېنږدو او خپله یې حل کړو هر څومره زر چې ورسره خبرې وکړو همغومره به زر کډه وکړي د خلکو خولې به هم زر وتړل شي شکران نه نه ته ورسره مه غږېږه میرال بد فکر به وکړي رښتیا وایي بیا ته خپله ورسره خبرې وکړه داسې به دې په خبرو هم زر باور وکړي له تا نه به هم خفه نه شي هسې کومه بله چاره نه لرو میرال له یوې خوا جابر له بلې خوا علي له بلې خوا د سیمې ښځې د هر سره باندې ډېر فشار راوړي حاجرې خپل ځان مې ډېر بېوزله او یوازې احساسوم سلیم ښوونکي هم مانه مخ واړوه زه لاړم چې له هغه سره خبرې وکړم خو داسې چلن یې وکړه لکه چې زه یې هېڅ نه یم لیدلی نه پوهېږم ما له دوی سره څه کړي چې داسې رانه مخړوي خورې وګوره سهرا ژوند داسې نه تېرېږي کوم کار چې ناشونی دی که هلته زړه وبایلې یوازې به ځان ته غم پیدا کې هسې هم پخوا دې ډېر دردونه لیدلي دي لږ تر لږه هڅه وکړه هغه کارونه وکړه چې تا خوشحاله ساتي له دې ځایه لاړه شه څه ووایم نو یعنې فکر کوم جابر هم بدل شوی بیا به سره یو ځای شئ کورنۍ جوړه کوي علي به هم تا سره وي په دې زمانه کې د ځوان هلک اداره کول سخته ده راځه چې زه خورې راځه تاسو د باندې ځئ ما غوښتل چې لږې خبرې وکړو راځه کېنه شکران ترورې نن به دوکان لږ ناوخته بند کړو په خیر راغلی خیر اوسې مننه سهرا زه نوره ځم بیا به وروسته سره خبرې وکړو په خیر لاړه شي زه به درته قهوه تیاره کړم نه لورې زحمت مه باسه هسې هم ډېره نه کښېنم بېرته ځم لورې ډېر وخت کېږي چې موږ یو ځای اوسېږو او ته هم زموږ د لورغونده یې سهرا جانې عثمان کاکا دې او زه هم تا سره ډېره مینه لرو لورې په دې خو پوهېږي چې سلیم واده کوي په خیر که قسمتي وي اصل او سلیم به سره واده وکړي مراد به هم واده وکړي او ځان ته به یوه کورنۍ جوړه کړي او بېرته به خپل کور ته راشي غواړم ووایم چې ته باید کډه وکړې پوهېږي د خلکو خولې خو موږ نشو بندولی ښکاره ده
هغوی داسې خبرې کوي چې تا او موږ خفه کوي. هسې که لرې هم لاړه شي اړیکې خو سره نه پرې کوو. تل به ستا پوښتنه کوو او کور ته به دې راځو سهرا لورې، اندېښنه مه کوه. میرال په جنګل کوی کې یو ډېر ښکلی کور لري. لوی هم دی او په مرکز کې هم دی. د علي لپاره به هم ښه وي. ښه فکر مو کړی ترور جانې. دومره وخت مو ما سره مرسته وکړه. ژوندي اوسئ. ستاسې حق نشم ادا کولی، هر څنګه چې تاسې غواړئ. ښه نو زه هم ځم. هر کله چې تا وخت درلوده یو ځای به هغه کور وګورو. د کډې کولو کار په اړه اندېښنه مه کوه. ټول به یو ځای شو. ډېر ژر به دې هلته ځای پر ځای کړو لور جانې. ډېره مننه کوم ترور جانې. ژوندی اوسئ. سمه ده سهرا، د خدای په امان. د لیدو په هیله ترور جانې. خدایه زه اوس څنګه وکم؟ شکران ترور هم اوس ما نه غواړي. حاجرې چېرته یې؟ زه راشه هیله کوم، هله زر کوه. علي وا مې اورېدل چې کډه کوئ. د څه شي کډه ها؟ بیا څه چټیات وایي؟ والله ته به په خپله ښه پوهېږې. داسې کومه خبره نشته، له ځانه خبرې مه کوه. نه پوهېږم چې خوشحاله شم او که ستاسو لپاره خفه شم، خو ته مه خفه کېږه. ځنګل ښکلی ځای دی او هو هغه کورم د پردیو نه دی. هغه نه کوم ځای دی؟ بې ځایه خبرې مه کوه. هېڅ چېرته کډه نه کوو. مور دې تا ته نه دي ویلي دا چې خفه نه شي؟ نو ځکه یې تا ته هېڅ هم نه دي ویلي علي. خیر دی نو اوس خو خبر شوې چې زموږ په کور کې په کرایه اوسېږئ. خو وګوره که کرا په وخت راکئ ستونزه نشته، خو که ناوخته شوه بیا نو زه خپله درځم. پوهېږم هغه پیسې هم په وخت نه راکوئ. ستاسو عادت هم دا دی. ته دروغ وایې کم عقله. ځوانانو جګړه تاسو سره ښه نه ښکاري، لرې شئ. ډېره بده ده، حالته په خپله لاره لاړ شه. حالته هم لاړ شه زر کوه. حالا زویه ځه. زه څنګه سهرا ته ووایم چې لاړه شه؟ څنګه ورته داسې ووایم؟ زویه فکر مې کوه مورې، هېڅ خبر نه شوم. سلیمه مورې سمه ده، له سهرا سره خبرې کوم، اندېښنه مه کوه. نه زویه اړتیا نشته، ما ورسره خبرې وکړې. تا ورسره خبرې وکړې؟ مورې مونږ خو داسې نه وویلې. ولې زویه څه ته څه زه هېڅ فرق نه کوي. تر څو چې ته ورسره غږېدلې هغه وخت به د خلکو خبرې ډېرې لویې شوې وای سلیمه زویه. او هسې هم سهرا زما له خبرو هېڅ خفه نه شوه. ښکاره ده چې هغه هم له دې حالت څخه په تنګه شوي. داسې لا ښه وشول زویه، ډېر ژر به سهرا کډه وکړي. خیرات دی، شکران. ناڅاپه د سهرا د کډې خبره له کومه شوه؟ عثمانه زر مې په غوسه کېږه، یو ځل خبره واوره. موږ کوم بد کار نه کوو. غواړو سهرا په ځنګل کوی کې د میرال دوی کور ته ولیږو. بده خو نه ده، هغه ډېر لوی او ښکلی کور دی ښاغلی عثمانه. دې ځای څه ستونزه لرله چې اوس یې ځنګل کوی ته لیږي؟ موږ یې په زوره نه شړو، وروسته یې درته وایم. خیر راغلی پلار جانه. خیر اوسې لور جانې. تا ته یوه خبره لرم پلاره، خو اول دې باید سترګې پټې کړې. سمه ده پلار جانه. خیرت دی، څه خبره راته لرې؟ اوس یې نو وایم پلار جانه، هله سترګې دې پټې کړه، لاس مې وینځه. سمه ده بندوم یې.
سمه ده پلاره همدلته ودرېږه. سترګې مې خلاصې کړم؟ نه خو بې صبره شوم. خلاصې یې کړم؟ نه سمه ده پلار جانه اوس دې سترګې خلاصې کړه. شکر دی. څنګه ښکارېږم وروره خوښ دې شول؟ څه خبره ده نو هغه خو کوم پردی ځای نه دی د میرال کور دی. ته دا خبرې پرېږده. ښکاره به وایه چې د سیمې ښځو په خوله دې دا کار کړی. ډېره بده ده. د یوې معصومې ښځې ګناه په غاړه اخلي. زه د چا ګناه په غاړه نه اخلم ښاغلی عثمانه. هغه یوه بېوزله ښځه ده. په اصل کې د هغې په اړه فکر کوم. یو غټ زوی هم لري. د خلکو خولې خو زه نشم بندولی. که دا خبره د هغه هلک غوږ ته ورسېږي بیا به څه وشي؟ دا ټول د هغې میرال پلانونه دي، همداسې نه ده؟ سهرا زموږ میلمنه ده. د یو دوه کسانو بې ځای خبرو له امله موږ نشو کولی هغه له دې ځای وشړو. داسې نه ده. خپلو خبرو ته پام کوه ښاغلی عثمانه. زه خو سهرا له دې ځایه نه شړم. وګوره سلیم هم دا خبره ومنله. سلیمه؟ هو پلاره هغه زویا وګوره، زه پوهېږم چې ته رضایت نه لرې. په اصل کې دې مور نه غواړي. هغه له ما نه ښه پوهېږي چې رښتیا څه دي او باید څه وکړي. همداسې نه ده شکره؟ سهرا زموږ د سترګو په سر ځای لري. که اړتیا شوه زه له میرال او اصلي سره خبرې کوم. کېدای شي تګ یې د ټولو په خیر وي. مور مې دا خبره سهرا ته کړې. هغې م ورسره منلې. که بیا ورته ووایو چې پاتې شه ښه به نه وي اوس یې په ټاب باید مالګه ونه شیندو. همداسې نه ده؟ په اجازه مو پلاره. باز دی نو زه نه غواړم د پردیو سیوري لاندې ژوند وکړم. له دې ځایه که ډکه خو زه دې لخلې خبرېږم. د هغوی په کور کې څنګه اوسېدلی شو؟ دا امکان نه لري. زه هم خبر نه یم زویه. کیدای شي غلط شوی وي یا هم ستا د غصې لپاره یې داسې ویلي وي. څه وخت یې ماته ویل ها؟ د کډه په ورځ یې غوښتل چې خبر شم. تا خو ویلي وو چې خبرې کوو او یو ځای به پرېکړه وکړو. مورې هېر دې شول. زه هم په دې کور کې ژوند کوم. حق لرم چې په داسې خبرو پوه شم. زویا زه هم ډېره خفه یم. ته خو داسې خبرې راته مه کوه. دا خبره له کومه شوه؟ هغوی نور موږ دلته نه غواړي. وګوره مورې زه هغه کور ته نه ځم. موږ هیڅ چا ته محتاج نه یو. که اړتیا وي چې کډه وکړو د پلار کور ته مې ځو. یعنې څه؟ له هغه چا سره ژوند وکړو چې ورباندې باور نه لرو؟ نه علي، په اصل کې موږ هغه ته محتاج نه یو. زویا وګوره دومره وخت هم د خلکو په کور کې مو ژوند وکړ. اوس چې کډه کوو هیله کوم هغوی مه ملامتوه. وګوره میرمن میرال زموږ په اړه فکر کړی. پلار مې شته. اړتیا نه لرو چې خلک زموږ په اړه فکر وکړي. هغه وایي بدل شوی یم بیا بدل شوی. د دې پر ځای چې له نور سره ژوند وکړو ښه به وي. چې پلار ته مې یو بل چانس ورکړو مورې. سهرا میرمنې خیرت د علي چیرته لاړه؟ له علي سره کومه ستونزه لرې؟ خبر شو چې موږ د میرال دوی کور ته کډه کوو نو ځکه ډېر په غوسه شو. هغه نه غواړي د هغوی کور ته کډه وکړو.
او موږ د هغوی په کور کې ووسو. پوه شوم. ما نه غوښتل د همدې موضوع په اړه خبرې وکړم، خو هیڅ مناسب وخت مې پیدا نه کړ. مور مې له مخکې نه خبر درکړ. ما نه غوښتل په دې توګه خبر شي. بخښنه غواړم. بخښنې غوښتلو ته اړتیا نشته. هر څنګه چې وایي یوه ورځ خو مو له دې ځایه کډه کوله، خو لږ ناڅاپي دا کار وشو. او هو هسې هم ډېر لرې ځای ته خو نه ځو. همداسې ده. په هر حال انشاءالله په خپل نوي کور کې به لا آرامه اوسئ. هلته به داسې بیکاره خلک تاسې ونه ځوروي صحرا مېرمنې. څه شوي؟ سلیم ښوونکي درته کوم څه وویل؟ لاس مې خوشې که، ما ته لاس مه راوړه. اجازه راکړه چې مرسته وکړم. و مې ویل نه غواړم، ستا مرستې ته اړتیا نه لرم. ښه مورې، څه پرېکړه دې وکړه؟ ځنګل کوی ته کډه کوو. ته زما خبره نه اورې مورې. زه نه غواړم چې هلته لاړ شم. موږ یې په کیسه کې نه یو، بېوزله هم نه یو، او موږ د هغوی کور ته هیڅ اړتیا نه لرو. دا زما په غرور اغېزه کوي مورې. علي داسې مه کوه. تر نن ورځې پورې هم دې خلکو له موږ سره مرسته وکړه. سمه ده، تر نن ورځې پورې مرسته وکړه، خو اوس د هغوی مرستې ته هیڅ اړتیا نه لرو. او هو ته نه وینې هغوی غواړي چې له موږ نه ځان وژغوري. هیڅ داسې نه ده. غواړي موږ آرامه ژوند وکړو، ځکه یې وغوښتل له دې ځایه کډه وکړو. زه نور نه پوهېږم. هر څنګه چې وي زه هلته نه ځم، پوه شوې؟ علي اړتیا نشته چې مور سره دې شخړه وکړي. تر نن ورځې پورې هم دې خلکو تا سره مرسته کړې. یوې خبرې سره نشي کولی چې هغوی له خپل ژوند نه لرې وغورځوي. تاسې د ځنګل کوهي کور ته لاړ شئ. زه به تر هغه وخته پورې یو کار وکړم. نو ژمنه کوم علي. د خفګان خبره نه ده. تاسو خو بې کسه نه یئ. ما یو کور پیدا کړی، کو جوړ راغلم هماغه ځای نیسم. تر هغه وخته پورې باید صبر وکړئ. دا ته څه وایې ها؟ فکر کوې د دومره کارونو وروسته زه بیا هم په تا باور کولی شم؟ موږ هسې هم ستا له امله دې حالت ته رسېدلي یو. اوس په کومه سترګو غواړې موږ ته کور ونیسې؟ علي، موږ بله چاره نه لرو. هیله کوم زما خبره به منه. نه مورې، بله چاره هم نه لرو، خو ته نه غواړې هغه ومنې. پلار مې خپله ټوله هڅه کوي چې موږ سره مرسته وکړي، خو ته هغه باندې هیڅ باور نه لرې مورې.
بې ځایه عزت کوې سهرا، هسې علي هم له ځان نه خفه کوې. تاسې خو مجبور نه یئ چې هغه کور ته لاړ شئ. سلیم ښوونکیه رانږدې شول، لږ بیړه وکړه. کومې خواته لاړ شو؟ پوله همدلته نږدې ده، لږ چې مخکې لاړ شو بیا به وژغورل شو. هغه ښوونکی بخښنه غواړم دې وخت کې مزاحمه شوم، خو یوازې یوه شپه، ترور مې سبا ته دلته راځي. سمه ده صحرا مېرمنې. سلیم ښوونکیه تاسې موږ سره ډېره مرسته وکړه، د هغه لپاره ډېره مننه کوم. ما کوم کار نه دی کړی، تاسې له موږ سره د خدای امانت یئ. مننه صحرا مېرمنې، خدای دې له تاسې نه راضي شي. هر څه ستاسې له برکته وشول. خدای دې له تاسې هم راضي وي ښوونکیه، ستاسې د کارونو پر وړاندې دا کار هیڅ هم نه دی. استغفر الله. سهرا پوهېږم ما ته په غوسه یې، خو له علي سره داسې مه کوه. په دې عمر کې یو هلک چې پلار هم ژوندی دی داسې بد حالات کې ژوند تیر کړي، داسې مه کوه. علي خو نه پوهېږي چې ته څه ډول سړی یې که نه، نو هغه ته په اسانۍ دوکه ورکولی شي. ځکه علي نه پوهېږي چې تا څه ډول لوبه پیل کړې. که هغه پوه شي چې ته غواړې هغه بیرته سوریې ته بوځې او دا کارونه د همدې لپاره کوې، بیا به څه وکړي؟ هغه وخت به هم تا سره لاړ شي؟ ووایه جابره. زه اوس هغه سړی نه یم سهرا، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما تا ته وویل چې زه در سره مینه لرم. ووایه ته ولې نه غواړې چې پوهه شې سهرا؟ ما ته دوکه نشي راکولی. ښه نو ستا د واده اسناد مې ولې تر اوسه چاته نه دي ښکاره کړي؟ که په رښتیا مې تا سره مینه نه درلودی، که زه بدل شوی نه وای، هغه سلیم نومی کس به مې تر اوسه ژوندی پرېښی و سهرا؟ آیا ما نشو کولی چې علي په زوره له ځان سره بوځم؟ که ما غوښتلی چې په رښتیا تا ته زیان ورسوم، نو تر نن ورځې پورې به ولې په تمه کېدم؟ ورځ په خیر لورې. مننه شکرا ترورې. کډې لپاره د چمتووالی پیل کړی؟ هو لږ کارونه پاتې دي، اوس خلاصېږي. ښه ده لورې، هر څومره زر چې تیاره شي هغومره به په اسانۍ کډه وکړي. مخکې له دې چې هوا سړه شي ښه به وي چې ځای پر ځای شي. همداسې ده، رښتیا وایي. زه هم د همدې لپاره بیړه کوم. تا ته ښه وخت غواړم. زه اوس کور کې لږ څه کار لرم لورې، وروسته به بیا سره وګورو. خدای پامان شکرا ترورې. اوفا آخر هم له هغې سهرا نومې مړ نه ژغورل کېږو، د هغې له بدو سترګو نه به وژغورل شو. ته وایې ژغورل کېږو لکه بیرته چې سوریې ته ځي، بیا هم همدلته اوسېږي. تر څو چې هغه په دې ښار کې اوسي بیا به هم له سلیم سره ګوري. که سلیم هم له صحرا سره مینه ولري بیا به څه فرق وکړي مورې؟ وګوره اصلي پخوانۍ تېروتنې دې بیا مه کوه. سلیم اوس له تا سره دی،
ډیره هڅه کوي چې له تا سره مرسته وکړي. هسې هم نږدې وخت کې به سره واده وکړئ، که نه غواړئ چې د حالت بیا هم خراب شي نو بیا هوښیاره اوسه. هیله کوم اصلي بیا کومه ستونزه مه جوړوه. وګوره هر څه زموږ په خوښه وشول. صحرا نوره موږ ته نږدې نشي راتللی. موږ ته مهمه خبره هم دا ده. له سلیم سره وغږېدم صحرا، د دې لپاره چې کومه ستونزه پیدا نشي. په کور کې هره ستونزه چې پیدا شوه هغه به در سره مرسته وکړي. که غواړئ یو ځل هلته لاړ شئ او کور وګورئ، که کوم کمبود لري چې جوړ یې کړو، او که کومه ستونزه نه وي ته به هم زر تر زره ورشئ. البته کډه کول اسانه کار نه دی، هغه هم کله چې یو سړی هم در سره نه وي. او هو د سلیم لپاره ته ډېر ارزښت لري، په دې خو پوهېږې. هر څه ته چې اړتیا لري ورته ووایه، سلیم به یې حل کړي. د دې لپاره یې صفت نه کوم چې زوم مې دی، خو ډېر باوجدانه سړی دی. باید رښتیا ووایم. ډېره مننه کوم، زه هیڅ کوم شي ته اړتیا نه لرم، د خدای شکر دی. کور چې په هر حالت کې وي زه پکې ژوند کوم، نور لګښت ته اړتیا نشته. خپله پوهېږي موږ ستا د ارامۍ لپاره داسې وایو. زه به چای راوړم. نه مې راوړم، موږ اوس ځو صحرا. یو څو شېبې کښېنئ، اصلي تاسې همدا اوس راغلی. آی نه، اب موږ د وخت نه نیسو، ته به هم په کور کې ډېر کارونه لرې صحرا جانې. موږ درته مزاحمت نه کوو. ښه وخت ولرئ. ورځ په خیر صحرا. دې لیدل کله چې د کړې په اړه مې ورته وویل څومره په غوسه شوه. البته چې نه غواړي له سلیم نه لرې لاړه شي. مورې پرېږده یې، که په غوسه هم شي بیا هم باید کډه وکړي. څوک چې کډه کوي بیا باید کور ته لاړه شي، داسې ورځ کې دوکان ته نه راځي. خدای پوهېږي چې بیا څه پلان لري. نه پوهېږم کیدای شي کوم بل کار یې پیل کړی وي. کاش چې زه ډاډمنه شم، بیا پوهېږم چې له هغې سره څه وکم. خو تر څو چې ډاډمنه نشم نه غواړم کوم کار وکم چې سلیم خفه شي. ګوره لورې، هر څه زموږ په خوښه کېږي، ته نوره هېڅ اندېښنه مه کوه. سمه ده؟ څه وکم مورې، باید ډاډمنه شم چې د هغوی تر منځ څه نشته. ته هېڅ کوم کار مه کوه او د صحرا په کیسه کې مه کېږه. بسنه کوي سلیم ځان ته نږدې کړي. تا هم د دې مکر نه بله بهانه پیدا نه کړه. اصلي ستا په ټېله کولو زما ملا ماته شوه. د کور حالت ته وګوره، د ننم خراب دی، ژمی دی، دا ځای به څنګه ګرم شي وروره. دا سیمه مې هېڅ خوښه نه شوه، خوندي ځای راته نه ښکاري. سلیمه مونږ باید فکر وکړو چې دا کار څنګه حل کو. یعنې څه وروره، د خلکو د خبرو لپاره مونږ څنګه هغوی دې کور ته راوستلی شو؟ دا د حل لاره ده. سلیمه مونږ چې هغوی دلته راولو د تل لپاره خو یې نه هیروو. څه ته چې اړتیاوې ترسره کوو یې د کور ټولې ستونزې به حل کو انشاءالله. خو دا سمه پرېکړه نه ده، خو کله کله د دوه بدو کارونو په منځ کې باید یوې وټاکو. دا په دې معنا نه ده چې زموږ کار سم دی، موږ مجبور یو. که په سیمه کې پاتې شي نو هر څه به خراب شي، په ځانګړې توګه د علي لپاره. د فتنې اور به بل شي او تر ډیره وخته پورې به بل وي.
هیڅکله هم بې انصافي نشي منلی. اوس چیرته دی؟ په یو ځل منځلو نه پاک کیږي. رجای مولا صاحب خانم شاه بس دی. زه د کارونو باندې ډیر نه پوهیږم. ومې ویل نه کېږي میرال، ته هم مشله کېږه. سمه لاره دې پیدا کړه مراده. آفرین. وروسته له دې که صحرا وغواړي او که ونه غواړي هغه په کور کې نشي اوسېدلی.